بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو یو پروګرام ده د نوټ پډ په نامه. نوټ پډ دا داسې پروګرام ده چې په دې کې تاسو کولی شئ یو څه شی ولیکئ، مثلا یو کوچنی یادداشت لرئ، یو موضوع ده غواړئ چې ټایپ یې کړئ، پرنټ یې کړئ، بیا تاسو له نوټ پډ استفاده کوئ. دا اوس ډېر نه استعمالیږي، اوس خلک له دې څخه ډېره ګټه نه اخلي، خو دا څه شي لپاره ښه ده؟ دا دې په خاطر ښه ده چې نور پروګرامونه تاسو اسانه کېږي. کله چې تاسو دا زده کړئ پروګرام د ورډ په نامه، بیا هغه په اسانۍ سره زده کولی شئ. بیا که دا هم زده نه یې، بیا مستقیما ورډ ته ولاړ شو، په هغه کې ډېرې برخې دي. کله چې ډېرې برخې راشي بیا تاسو ته لږ سخته کېږي. اوس مثلا زه ورډ راولم دلته، دغه ورډ پروګرام په دې کې وینئ تاسو څومره زیات منیوګانې دي که نه. که مستقیما موږ دې ته ولاړ شو دا به تاسو لپاره لږ سخته وي، ځکه بعض ته به اسانه وي، ځکه خو هر قوم کسان دي که نه، بعضې به لږ ابتدایي لیول کې، بعضې به لږ پرمختللي. نو په دې خاطر ښه ده چې اول یو نوټ پډ زده کړئ، مخکې به هم زده وي، خو په داسې طریقه چې مثلا یو استاد سره زده کړی هغسې به هم شاید زده نه وي. صحیح ده. بل همغه ټایپینګ چې و، ټایپینګ داسې تمرین به کوئ حتما، ځکه چې که ټایپینګ هم زده نه وي له کمپیوټر به استفاده نه کوئ. کمپیوټر به یې پوهېږي چې مثلا دا داسې کوي دا داسې کوي، خو څه شی به لیکلی نه شي. که نوټ پډ باره کې پوه شوئ څه شی ده؟ نوټ پډ خپله په وینډوز کې راځي. کله چې وینډوز انسټالوئ د کمپیوټر چې فعاله کېږي نوټ پډ دې منځ کې خپله وي. تاسو دلته راشئ ولیکئ چې نوټ، دلته ولیکئ چې نوټ ان چې ولیکئ خپل راځي درته وګورئ. دا به خلاصه کړئ، بیا دلته تاسو کولی شئ چې یو څه شی ولیکئ. بل یې څرنګه خلاصولی شئ؟ دلته راشئ ولیکئ رن، RUN. کله چې رن ولیکئ دلته ولیکئ نوټ پډ، ای مه ورکوئ په اخر کې، NOTEPAD. دا چې ولیکئ دا پروګرام تاسو خلاصېږي. اوس وګورئ دلته څه شی زه ولیکم لیکل کېږي. کله چې تاسو هغه ګیم کړئ بیا دلته هر شی چې لیکئ بیا ډېر په اسانۍ سره لیکلی شئ. بل او دغه نوټ پډ کې کېږي. بیا دلته ولیکئ CMD ته چې راسئ دلته ولیکئ چې سټارټ نوټ پډ. دا چې وایي بیا دا خلاصېږي. که دا پروګرام نه څه خلاصولی داسې بیا خلاصېږي. بل دلته رایټ کلیک وکړئ، رایټ کلیک دلته رایټ کلیک وایي، دلته دوه بټن دي، یو رایټ کلیک دی یو لیفټ کلیک. په دې باندې کلیک وکړئ، دلته لیکلي پین ټو ټاسک بار، دغه برخې ته ټاسک بار وایي دا مکمل ده. کله چې دا دلته کلیک کړئ دا دایمي پاتې کېږي دلته. که دا بند هم کړئ خو هلته دایمي وي. اوس وګورئ دلته دا زه بنده کړم، خو دلته وګورئ دا نوټ پډ شته دلته. په دې چې بیا کلیک وکړئ دا تاسو خلاصېږي. که غواړئ چې دلته هم پاته شي دې برخې ته سټارټ منیو وایي. که غواړئ چې نوټ پډ دلته هم راشي بیا به څه شی کوئ؟ دلته رایټ کلیک کوئ، دلته لیکل شوي ان پین یار مې خلاص کړو، دلته رایټ کلیک ورباندې وکړئ، دلته لیکل شوي سټارټ منیو سره پین کېږي نه. بل کولی شئ چې شارټ کټ ورته جوړ کړئ، دلته رایټ کلیک وکړئ پروپرټیز ته. صحیح ده. دلته څه شی لیکل شوي؟ شارټ کټ کی، کنټرول ونیسئ، دا کنټرول چې لیکل شوي CTRL. په کیبورډ خو پوهېږئ. دلته رن ته راشئ OSK ولیکئ، OSK. کله چې دا ولیکئ دا یې تاسې کمپیوټر کیبورډ ته OSK دلته راشئ دغه ته، دلته کلیک سټارټ منیو ده. صحیح ده. دغه لاندې ځای دا سټارټ منیو ده، دلته ولیکئ رن RUN. صحیح ده. رن راغی، په رن کې به ته ولیکئ OSK. دغه تاسو کمپیوټر کیبورډ ده. دلته فنکشن کی وایي، دلته کنټرول وایي، دلته الټ وایي، دلته وین کی وایي، وین کی یعنې د وینډوز کی، د وینډوز علامه. دلته شفټ وایي، کپس لاک ده، ټب ده. ټب معنا پوهېږئ؟ اته دانې فاصلې ورکوي. کله چې ټب ووهئ اته دانې فاصلې په یو ځای کې، دغه یوه فاصله ده، هغه اته فاصلې یو ځای دي. دا بټن د څه لپاره دي؟ دوی خاص وظیفې لري. دې مثلا وظیفه ده، تنها وظیفه نه لري، یو بل شی سره یو ځای کېږي بیا وظیفه لري. دا الټ ده، کنټرول ده، شفټ ده، انټر ده، ډیلیټ ده، دا هم ډیلیټ ده، دا نمبرونه دي. دا کله چې کیبورډ هم مثلا خراب و
کولای شي لګېږي مې چې ولیکئ. زه درته لیکم ګوګل دا ووهئ بیا دا مکمل ورته نوټ پیډ هم چې خلاص وي دلته ټایپ کېږي. دلته راشئ وګورئ دلته وګورئ دلته لیکل کېږي. دا بټنونه وپېژنئ صحیح ده. کنټرول ووهئ کنټرول خو مالته وپېژندو صحیح ده. کنټرول چې کلیک کړئ دلته بیا څه شی راغلو کنټرول الټ پلس دلته یو نوم یو څه شی ورکړي مثلا څه شی ورکړم یو حرف A صحیح ده. دا به زه اپلای کړم دا هم اپلای کړم. اوس دا بند کړئ دا به بند کړم. دلته ووهئ کنټرول الټ او څه شی ورسره A. کله چې دا ووهئ هغه نوټ پیډ خپل اتومات خلاصېږي. تاسو پوه شوئ کنټرول الټ A خو دا به خپله ورته جوړوئ. دلته به راځئ دلته راسئ دغلته خپله ورته جوړ کړه. که A دې خوښېږي نه دلته مثلا کنټرول الټ مثلا B ورکړه C ورکړه خپله دلته جوړ کړه بیا خپله بیا اتومات کلیک وکړئ اتومات خلاصېږي. ښه دا چې خلاص شي نو په دې کې څه شی دي. اول د غلامې ته څه شی وایي دا کونج یو علامه د کتابچې په شکل هغه ته وایي آیکن. بل دې برخې ته څه شی وایي دا ټایټل چې لیکل شوي دې ته نیم وایي صحیح ده. دا د فایل نوم ده صحیح ده چې دا څه شی دي. دا ستوري څه معنا دلته چې ده د ستوري معنا ده انسیف یعنې دا سیف سوي نه ده دا فایل تر اوسه سیف نه ده. که سیف یې کړې بیا ورکېږي. دلته دا نوټ پیډ څه شی دی نوټ پیډ د پروګرام نوم ده. د پروګرام نوم څه شی سو نوټ پیډ سو. او دې برخې ته څه شی وایي دا مکمل ته دلته وایي ټایټل بار صحیح شو. ټایټل بار کې څه شی راغلی یو آیکن راغی یو نوم راغلی فایل یو نوټ پیډ یو د پروګرام نوم راغی. بل دې برخې ته څه شی وایي دلته هغه ته وایي کاپشن بټن دا دې کاپشن بټن صحیح ده. دې ته څه شی وایي مینیمایز صحیح ده. کله چې دا ووهئ دلته تاسو خو هلته معلومېږي. کله چې مینیمایز ووهئ څه شی کېږي پروګرام بندېږي خو دلته لاندې شته تاسو دلته چې راشئ دلته شته دا څه شی دی دلته وایي ریسټور ډاون څه کوي دا صفحه ټیټوي دلته اوس یې وګورئ دومره بیا بېرته حالت یې بدلېږي دلته څه شی وایي مکسیمایز صحیح شو. ریسټور ډاون بېرته مکسیمایز صحیح شو. او دا علامه څه شی ده کلوز چې کله کلوز ووهئ مکمل بندېږي. ریسټور ډاون او مکسیمایز ریسټور ډاون یعنې لاندې ریسټور ته وګوره ریسټور ډاون بېرته چې ووهئ مکسیمایز کېږي. که غواړئ چې په نیمه صفحه کې راشي بیا وینکي بیا شته د وینډوز علامه او ارو کی د دا بټنو ته څه شی وایي ارو کی او دته څه شی وایي وینکي. کله چې وینکي او ارو کی ووهئ بس څه شی کېږي دغه صفحه بل طرف ته ځي. وګورئ دا به ووهئ او څه شی سره ووهئ دا وګورئ هغه صفحه بل طرف ته ځي. هماغه ووهئ دا داسې کېږي. که دې طرف ته غواړئ دې طرف ته کېږي که پورته غواړئ بیا پورته کېږي. پوه شوئ باندې هماغه اروکي چې دي که نه څو دانې بټنې چې دي علامه چاتیر چې دی که پورته یې وهئ پورته ځي که کښته وهئ کښته هر خواته چې که په ټایټل بار پوه شوئ صحیح ده. بل دلته یو څه شی فعاله کېږي هغه ته وایي سکرول بار هغه ته وایي ورټیکل سکرول بار. کله چې خط زیات شي د خط اندازه دلته یو څه شی فعاله کېږي د هغه په واسطه باندې تاسو دا صفحه کښته پورته کوئ. زه به مثلا دلته یو څه شی ټایپ کړم چې دا ډېر شي صحیح ده. دلته ویلي چې سکرول بار فعاله شو دا سکرول بار سپیل یې داسې راځي SCROLL سکرول بار صحیح ده.
کله چې خط داسې زیات شي په ورټیکل حالت کې هوریزنټل حالت کې هوریزنټل سکرول کله چې خط داسې زیات شي مثلا دلته لاندې یو چې ولیکم صحیح ده تاسو دلته یو چې ولیکئ دا به داسې پریس کړم اوس وګورئ دلته لاندې بل سکرول بار فعاله شو دلته وایي هوریزنټل سکرول بار صحیح شو بل دلته لیکلي فایل دا فایل ته چې وایي منیو وایي منیو یا ټب دلته لیکلي فایل edit format view help دا څه شی سو دا منیو ورته وایي ټب هم ورته وایي صحیح شو دا اوس منیو ده دا منیو ده دا منیو ده دا صحیح ده کله چې په منیو کلیک وکړئ دلته نورې برخې راځي هغه ته څه وایي منیو آیټم منیو آیټم دا نومان همداسې زده کوئ ځکه تاسو غواړئ چې نور پروګرامونه هم زده کړئ دا هم تیار زده وي دلته هم تیار زده وي په یو کې بس فقط لږ بلدېږي ورسره ښه فایل څه شی سو فایل منیو ده خو نیو څه شی دی منیو آیټم ده edit منیو ده undo څه شی ده منیو آیټم ده فارمات منیو ده وردرپ منیو آیټم ښه دلته یو بله لاندې برخه ده هغه ته وایي سټیټس بار دغه لاندې ځای ویني دلته دا دلته څه شی وایي سټیټس بار په سټیټس بار کې څه شی سټیټس بار کې د دې صفحې باره کې معلومات دي مثلا د صفحې سایز څو فیصده ده له کوم خط استفاده کېږي دا یو ټیف اته چې لیکل شوي معنی یې دا ده چې دا دري پښتو ده که اسکي لیکل شوي هغه به انسي یا اسکي په سټیټس بار کې د صفحې باره کې معلومات دي صحیح سو دا فایل به هراسې یو ډیمه سیو کړو دا فایل باندې کلیک وکړئ بیا راشئ سیف ته کله چې سیف ته راشئ ډیسکټاپ دلته ځای انتخابېږي دلته نوم ورکول کېږي یو نوم ورکړئ مثلا فرست صحیح ده او دغه لاندې چې لیکل شوي دا ټي ایکس ټي چې ده ټي ایکس ټي لیکل شوي ټي ایکس ټي ته څه شی وایي ایکسټنشن او دلته څه لیکل شوي یو ټي اف یو ټي اف چې ده پښتو د فارسي لپاره ده او دا انسي چې لپاره ده د انګلیش لپاره ده که تاسو پښتو فارسي استفاده کوئ تاسو باید چې یو ټي اف انتخاب کړئ که انګلیش انتخابوئ بیا د انسي څخه استفاده کولی که زه اوس انسي انتخابوم دا ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ انتخابوم او سیو اوم دلته یو فایل نه فرست په نامه صحیح ده او ټایپ یې څرنګه ده ټیکسټ ډاکومنټ دلته وایي دلته راشئ وګورئ دلته څه لیکل شوي ټي ایکس ټي ټي ایکس ټي فاسته باندې څه شی کېږي دلته ایکسټنشن وایي دلته به زه ولیکم ایکسټنشن داسې صحیح ده ایکسټنشن څه شي لپاره استفاده کېږي ویډیوګانې تاسو لیدلې چې لیکلي MP4 ویډیو اوازونه به مې اورېدلې MP3 چې لیکل شوي هغه ولې دي هغه په دې خاطر دی چې کمپیوټر باندې پوه شي که MP4 یې هغه باید سویچ کې راته خلاص کړي یو ویډیو پلیر کې که یو ټي ایکس ټي هغه باید سویچ کې خلاص کړي راته په نوټ پیډ کې که XLSX یې هغه باید چې په وینډوز کې په ایکسل کې خلاص کړي هر پروګرام چې خلاصېږي هماغه له طریقه خلاصېږي صحیح ده ښه اوس به راسو نوټ پیډ نورو برخو ته ښه په دې برخه پوه شوئ مکمل صحیح شو خیر ویډیو هم ثبتېږي بیا تاسو بېرته له ویډیو د معلومات اخیستلی شئ دلته څه شی دی فایل اول به راشئ فایل منیو ته په دې باندې کلیک وکړئ فایل منیو راځي تاسو ته دلته څه شی دی دا دلته به لږ ځای خالي کړم دلته لیکل شوي فایل اول څه شی دی نیو د نیو پسته باندې یو نوې صفحه جوړېږي زه چې نیو وهم اوس ما ته څه شی وایي وایي دا څه شی چې تا لیکلي غواړې چې دا سیف کړي که نه که غواړې چې سیف یې کړې سیف که غواړې چې سیف یې نه کړي بیا څه شی وهې ډونټ سیف که غواړې چې په همدې صفحې کې پاتې شي بیا به څه شی وهې کینسل او دا څه شی دی سی یوزر سامي امیري ډیسکټاپ فرست ډاټ ټي ایکس ټي دا هغه ادرس دی چې فایل کې ذخیره کېږي په کوم ځای کې ډیسکټاپ فرست ټیکسټ که غواړې چې سیف شي دا ووهه که غواړې چې سیف نه شي دا ووهه زه غواړم چې سیف نه شي اوس وګوره
هماغه ډیلیټ شو دغه راغی. اوس دلته څه شی لیکي هماغه لیکل کېږي. دا اوس یو خالي صفحه ده. ښه بل شارټ کټ باندې پوهېږئ؟ هر پروګرام چې تاسو کاروئ هغه کې دوه لارې دي، یوه اوږده لاره ده، یوه شارټ کټ. اوږده لاره څه شی دی؟ تاسو به راځئ فایل ته، په فایل کې به په څه شي کلیک کوئ؟ په نیو. دا څنګه ته څه شی لیکل سوي؟ کنټرول ان. کنټرول ان ته څه شی ویل کېږي؟ شارټ کټ. یعنې اسانه لاره دا ده چې ته کنټرول ان ووهئ. زه اوس کنټرول ان وهم وګورئ، اوس ما ته بیا نه ووایي. یوه لاره خو دا سوه چې زه دلته راشم، بله لاره څه شی ده؟ زه چې کنټرول ان ووهم مستقیمه راځي ما ته وایي چې بله صفحه واخله. بل یو څه شی دی د هارډ کیز په نامه. هارډ کیز. هارډ کی باندې پوهېږئ؟ هارډ کی دې ته وایي کله چې تاسو الت ووهئ، الت بیا څه شی فعاله کېږي؟ دا د اف لاندې تاسو ونیوه یوه خطه پیدا شوه، معلومېږي؟ د ای لاندې مې یوه خطه پیدا شوه، د اف لاندې د او لاندې مې یوه خطه پیدا شوه، د وي لاندې او د اچ لاندې. اوس که زه اف وهم څه شی کېږي؟ دا راته خلاص. ما اوس بیخي نه وړم، څه شی وهم؟ الت بیا څه شی؟ اف. دا برخه او دلته وینئ د ان لاندې یو خطه نشته؟ شته. تاسو بیا په ویډیو کې وګورئ معلومېږي درته چې زه ان وهم بیا څه شی راته خلاصېږي؟ نوې صفحه کېږي. فقط ان ووهئ او هماغه کار کېږي. دلته هارډ کیز وایي. د هر شي لپاره د الټ ووهئ، بیا که ای ووهئ، مثلا دلته د ایډیټ لاندې ای لیکل شوی چې ای ووهئ دا هغه کېږي. دا د ماشومانو لپاره ده چې ماشومانو لاسونه نه رسېږي چې دا مثلا کنټرول الټ ووهئ دا ووهئ، بیا هغوی کولی شي چې اول الټ ووهئ، بیا هلته وګوري هماغه بیا پټه. صحیح ده؟ له دې څخه هم استفاده کولی شي، له شارټ کټ هم استفاده کولی شي. ښه په نیو پوه شوئ؟ ښه بل د نیو وینډو. نیو وینډو څه شی کوي؟ بل نوټ پاډ خلاصوي تاسو. ښه نیو وینډو چې ووهئ بل نوټ پاډ خلاصېږي درته. اوس دوه دانې نوټ پاډ دي، یو دا دی یو دا. صحیح شو؟ په نیو وینډو څه شی کېدو؟ بل نوټ پاډ هم خلاصېږي درته. اوپن باندې څه کېږي؟ اوپن باندې تاسو چې مخکې یو څه شی لیکلي غواړئ بېرته خلاص کړئ. دلته راشئ مثلا د فرست ده. صحیح ده؟ فرست به زه انتخاب کړم، اوپن به ووهم، هماغه مخکینی چې موږ لیکلي وو دا شیان هم نه وو لیکلي په اول کې، آیکان نیم دا هم لیکلي وو که دا یې اوس موږ ته بېرته راوستو. د سرچ په واسطه موږ ته راغلو د اوپن په واسطه. په اوپن کې مخکې ستاسو څه شی لیکلي زه یې به هغه پیدا کوئ، تاسو یې خلاصوي. صحیح شو؟ بل سیو ده. ستوری چې دلته راځي معنی دا چې یو فایل سیو نه ده. اوس دلته ستوری نشته، معنی دا ده چې فایل سیو شوی ده. ښه دلته به راشو سیو ته، غواړي چې دا سیو کړي، سیو کېږي. یو فایل چې سیو نه وي بیا هغه سیو کېږي. اوس وګورئ دلته بیا ستوری فعاله شوه. په دې خاطر فعاله شو چې ما لږ نور ټکس هم پکې اضافه کړو. دا باید څرنګه سي؟ اوس سیو شي. چې سیو ووهئ دا خپله اتومات سیو کېږي، د هغه په جمع کې اضافه کېږي. که غواړئ چې دا بل ځای سیو کړئ، په دویم ځل یې سیو کړئ، بیا به څه ته راځئ؟ سیو اس ته. دا شارټ کټونو ته هم پام وي، دلته شارټ کټونه هم شته. کنټرول او د بل فایل خلاصولو لپاره، کنټرول اس د سیو کولو په خاطر، کنټرول شفټ اس د سیو اس په خاطر. سیو اس څه په خاطر ده؟ سیو اس د دې په خاطر ده چې تاسو یو فایل دویم ځل سیو کړئ، بل ځای کې سیو کړئ. مثلا دا په ډیسکټاپ کې ده، زه راځم یو بل نومر کوم، په ډیسکټاپ کې سیو هم بل نومر کوم، هغه بل نوم لري دا بل نوم لري. خو دلته هم پام وي چې که یو ټي اف انتخاب وي پښتو فارسي کېږي، پکې که انسي انتخاب وي نه هغه کېږي. زه به دلته راشم لږ به پښتو پکې ولیکم، دلته به لږ فارسي خط ولیکم. صحیح ده؟ زه به اوس راشم سیو اس ته، دا به سیو کړم د پښتو په نوم پښتو. ښه زه اوس که انسي انتخاب کړم. ښه انسي چې ده د انګلیش په خاطر ده. کله چې تاسو انسي راولئ بیا په زړه کې دا زه اوس اوکې کړم، تاسو وینئ چې دا څرنګه شو؟ د سوالیه په ځای کې راغله، یعنې په دې باندې کمپیوټر اوس نه پوهېږي. دا په کوم فارمټ باید سیو شي؟ په اسکي، په یو ټي اف پښتو ډاټ. دلته باید څه انتخاب کړئ فارمټ کې؟ انکوډینګ کې یو ټي اف انتخاب کړئ، بیا پښتو فارسي درته فعاله کېږي. زه به راشم دلته سیو اس یو ټي اف 8
دا بل ته راشو خو صحیح ده که انسی پکې راولئ تنه د پښتو فارسي بیا نه سیف کوي که نه انګلیش لپاره که یو ټي اف راولئ بیا پښتو فارسي سیف کوي بیا انګلیسي پکېږي نه انګلیسي خو به یې په یو ټي اف کې ټول ژبې شته چینایي دا مکمل ژبې په یو ټي اف کې شته خو په انسي کې ته نه انګلیش ده بیا ښه په سیو اس فرق باندې پوه شوي سیو یو اوسنی فایل سیو کوي درته سیو اس یو فایل غواړي چې بل ځای کې سیو کوي لا دویم ځل یې سیو کوي لا په بل نوم سیو کوي بیا د سیو اس استفاده کوي بل غواړي چې تاسو یو صفحه پرنټ کړئ بیا به څه شي برخې ته ځئ پیج سیټ اپ ته پیج سیټ اپ کې څه شی کېږي پیج سیټ اپ کې تاسو د صفحې مشخصات معلوموئ چې دا صفحه زه غواړم پرنټ کړم خو څرنګه پرنټ شي راته په دې کلیک وکړئ دغه برخه ته راځي تاسو ته دا صفحه چې تاسو سیووئ په کوم حالت کې غواړئ چې سیو شي A4 باندې خو پوهېږئ A4 ورقه چې دي که نه که A4 ورقه کې پرنټوئ بیا دا به انتخابوئ دلته تاسو ته معلوموي A3 چې دي ډېرې غټې غټې ورقې دي په هغه کې سیووئ هر ورقه چې تاسو پرنټوئ هماغه انتخاب کړئ زه به A4 انتخاب کړم دا سورس چې دا د پرنټر سورس ده کله چې پرنټر وصل کوي دا تاسو ته وایي چې دا ورقه په کوم حالت کې ورکوئ تاسو پرنټر ته مثلا له مستقیم ورکول کېږي له اړخ ورکول کېږي دا له سورس انتخابوي ورقه غواړي چې پورټریټ پرنټ شي که لنډسکیپ په اوږدو پرنټ شي که په بر دا وګورئ داسې پرنټ شي که داسې پرنټ شي صحیح ده دا لیفټ ده یعنې له دې طرف څومره فاصله ولري دا رایټ ده له دې طرف څومره فاصله ولري زه وګورئ دلته 2 پکسله ورکوم دلته ولیکم دا لیفټ به یې بدل کړو لیفټ به یې څومره کړم لیفټ به یې 3 پکسله کړم تاسې اوس وګورئ دلته چې راسو پرنټ ته چې پرنټ یې کړو بیا دغه 3 انچ دلته فاصله اخلي دې طرف که له پورته فاصله ورکړي له پورته فاصله اخلي خو پرنټوئ دلته بیا پرنټوئ صحیح ده په لیفټ کې له دې طرف فاصله ورکول کېږي دلته اوس دا پریویو ویني دلته څومره فاصله زیاته شوه په دې خاطر چې ما په لیفټ کې دغه ورکړې که ټاپ یې ډېره وي بیا دغه برخې ته هغه کېږي مثلا ورته لیکئ چې په ټاپ کې 2 دا وګورئ له پورته فاصله بل دلته هیډر ده په هیډر کې مثلا څه شی لیکئ دا څه شي لپاره ده زه دلته لیکم افغانستان دا په پرنټ دلته صفحې کې نه وي خو په پرنټ کې بیا راځي افغانستان مثلا لیکم نیوز هیډر څه ته وایي عنوان ته وایي هغه په عنوان کې راځي په فوټر به چیرې راځي هغه به لاندې کې راځي ښه دا به اوکې کوئ بیا به راشئ دلته پرنټ ته چې پرنټ ته راشئ اوس موږ سره پرنټر نشته دا به په څه شي انتخابوئ پرنټ ټو فایل یعنې زه یو فایل ته دا کاپي کوم یعنې ورډ ته یو بل پروګرام ته دا به انتخاب کوئ غواړئ څه شي ته پرنټ شي پی ډي اف ته پی ډي اف څه شی دی پی ډي اف لکه د ورډ داسې ده او ډاکومنټ ده خو په هغه کې ایډیټ نه کېږي بیا یو څه شی لیکل کېږي نه پکې په دې کې خو یو څه شی لیکل کېږي دا هر څه لیکلی شي تاسې خو کله چې پی ډي اف شي بیا څه شی پکې لیکل کېږي نه یو څوک اجازه نه لري چې په دې کې لیکل وکړي ښه زه به راشم پرنټ پی ډي اف پرنټ فایل صحیح ده دلته به راشئ څنګه پرنټوئ داسې یې پرنټوئ که دا لنډسکیپ یې داسې به راشئ دلته به راشئ ورقه څرنګه ورقه لرئ که A4 ده A4 انتخاب کړئ A5 ده هر کومه چې انتخابوئ هماغه انتخاب کړئ دا به اوکې کړو دا به م اوکې کړو که پرنټر هم حاصل کړی پرنټر دلته نه وي بیا به څه شی ووهئ فایند پرنټر پرنټر پیدا کېږي او پرنټ ووهئ زه غواړم چې دا په صفحې کې پرنټ کړم صحیح ده مای ډیټا اوس دلته څه شی لیکل شوي پی ډي اف کله چې پی ډي اف سیف شي بیا په دې کې ایډیټ نه لري ښه همدغه معلومات به تاسو وګورئ چې هغلته وي دلته څه شی لیکل شوي اوس مای ډیټا په دې چې کلیک وکړئ له دې څخه یو بل فارمټ جوړ شو چې په دې کې ایډیټ کېږي نه عنوان هم چیر کړی و افغانستان او فوټر یې نیوز دا ډیټا وه له دې طرف فاصله زیات ورکړې وه له دې طرف فاصله کړې ښه اوس به راشو هماغه اګزیټ به پاتې ده بحث د فایل په اخر کې څه شی لیکل شوي اګزیټ کله چې اګزیټ ووهئ دا پروګرام بس که څه شي سیویږي نه بدلېږي نه که سیو نه وي بیا تا ته وایي چې دا سیو کړه
بس همدومره کوای نو خو سبا لپاره تاسو باید چې دا شارټکټونه مکمل دی هارډ کی سره ځان نه بلد کوي منیوګانې دا ټول نومانو چې ویل دا ټول به چې دي صحیح ده ملاخل صاحب د پنجشنبې ورځ درس ورکوي دلته دلته پنجشنبې درس وي که نه که پنجشنبې درس وي چې بیا زه راسم که پنجشنبې درس نه وي چې بیا زه رانسم ښه دا همدومره بس ده صحیح ده خو دا ټول به زده کوو شارټکټونه هم دا نه زده کوئ نومان به مې زده کوو چې ټایټل بار څه شی دي منیو څه شی دي دا ټول شیان ځکه چې دا دلته اسانه زده کولی شئ بیا نور پروګرامونه به تاسو ته نور اسانه همدا شان تکرار وي خو هلته نور شیان هم سره سخت دي دا ویډیو به زه سیف کړم